د المجادله مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 58مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 22 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بشک الله د هغې ښځې وینا واورېدله چې د خپل میړه په باب له تا سره بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسې دواړو پوښتنه او ځواب اوري. هغه د هر څه اورېدونکی او لیدونکی دی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. لتاسې نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي، یعنی دوی ته مور وایي، په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي. د هغو میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي. دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډیر عفو کوونکی او بخښونکی دی. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي، یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي، بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې یې کړې وه، نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي، یو غلام دې آزاد کړي. په دې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله ترېنه ښه خبر دی. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. او څوک چې غلام نه مومي، هغه د 2 میاشتې پرلپسې روژه ونیسي، مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي. او څوک چې په دې هم قادر نه وي، هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. کوم کسان چې له الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي، هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي. موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. په
هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندي راپاڅوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي. دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول کړو وړو شمیرلي خوندي ساتلي دي او الله په هر یو شي باندې شاهد دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیتن نه خبر چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي کله دې نه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښیي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ته هغه کسان ندي لیدلي چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منع کړای شوي وو، بیا هم هغوی همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغوی منع کړای شوي وو؟ دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغه سي الله پر تا سلام نه دی کړی، او په خپل زړونو کې وایي چې زمونږ پر دغه خبرو باندې الله مونږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافي دی، دوی به د همغه د سون مواد شي. ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مؤمنانو، کله چې تاسو په خپل منځو کې پټي خبرې کوئ نو د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړئ، او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسې وړاندې کیدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. په غوږ کې پسېدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وځوري، په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغو ته هیڅ ضرر نشي رسولی، او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
ای مؤمنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ الله به تاسو ته پراختیا درکړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاڅېږئ نو پاڅېږئ له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای مؤمنانو کله چې تاسو په ګوښه ځای کې له پیغمبر سره خبرې یعنی سلام مشورې کوئ نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله بخښونکی او مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تاسو له دې خبرې نه وویرېدلی چې په ګوښه کې له غږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوئ ښه نو که تاسو دا کار ونه کړ او الله تاسو معاف کړئ نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ تاسو چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ته هغو خلکو ته نه ګورې چې هغوی یوه داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی هغوی نه ستاسې دي نه د هغوی په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی ډیر بد عملونه دي چې هغوی کوي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی خپل قسمونه سپر ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلک منع کوي په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله نه د ژغورل کېدو لپاره به نه د هغو مالونه څه په درد خوري نه د هغو اولاد دوی د دوزخ ملګري دي په همغه کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. په کومه ورځ چې الله تعالی دوی ټول راپاڅوي دوی به د هغه په وړاندې همغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به د دوی څه کار برابر شي ښه پوه شئ چې دوی ډېر غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا
حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی. دوی د شیطان د ګوند خلک دي. خبردار اوسئ، همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هغه خلک په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله لیکلی دی چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسي شو. په واقع کې الله برلاسه او زورور دی. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تبه هیڅکله دا ونه مومي کوم خلک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي واوسي چې د الله او د هغه د پیغمبر مخالفت یې کړی دی، که څه هم د هغوی پلرونه وي یا د هغو زامن وي یا د هغو ورونه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري دی او روح په ورکولو سره دوی تقویه کړي دي. هغه به دوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. الله له دوی نه راضي شو او دوی له الله نه راضي شول. دوی د الله د ګوند خلک دي. خبردار اوسئ، همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي. د الحشر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 50مه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. د همدې الله پاکی بیانوي هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي او همغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مغه ذات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره له خپلو کورونو څخه وایستل. ستاسې هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووځي او هغوی هم دا ګڼله چې د هغوی کلاوې به هغوی له الله نه وژغوري.
خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خواته د هغوی خیال هم نه و. د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شوه چې هغوی خپله په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره یې هم ورانول. نو عبرت واخلئ ای د بینا سترګو لرونکو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاوالی او فرار نه وای لیکلی نو په همدې دنیا کې به یې هغو ته عذاب ورکړی او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه له دې عمله وشول چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره دښمني وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمني وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانانو تاسې چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بیخونو ولاړې پرېښودلې دا هر څه د الله په اذن سره و او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بني نذیر له اختیار نه ویست او د خپل پیغمبر خواته واړو هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسې خپل آسونه او خپل اوښان ځغلولي وي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله چې هر څه دغه کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي تر څو چې هغه یوازې ستاسې د بډایانو ترمنځ لاس په لاس نشي. څه چې پیغمبر تاسې ته درکړي هغه واخلئ او له څه شي نه چې هغه تاسې منع کړي له هغه نه منع شئ. له الله نه وویریږئ الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
همدارنګه هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي. دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه د پیغمبر نصرت ته ملاتړلي اوسیږي. همدغه ریښتوني خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو له راتګ نه مخکې ایمان راوړی په دارالهجرت کې استوګنو، یعنی د مهاجرو له راتګ نه پخوا په مدینې کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړی. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړی دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپلو زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپله محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول همغوی فلاح موندونکي دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه کسان چې له دوی نه وروسته یعنی نورو زمانو کې راغلي دي، هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه مونږ او زمونږ ټولو هغو ورونو ته بښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه. ای زمونږ پروردګاره ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ته هغو کسانو ته نه ګورې چې هغوی د منافقت کړنلاره غوره کړې ده. دوی خپلو کافرو اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسې وویستل شوئ نو موږ به هم له تاسې سره ووځو او ستاسې په باب به موږ د هیڅ چا خبره هیڅکله ونه منو او کله تاسې سره جنګ وکړای شو نو موږ به ستاسې مرسته وکړو. خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. که هغوی وایستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅکله ونه وځي او که له هغوی سره جنګ وکړای شو نو دوی به هیڅکله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنګ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسې ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅکله په راجمع کېدلو په سپین میدان کې ستاسې سره مقابله ونه کړي. که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې په کېناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت مخالف دي. تو دوی سره غونډ یو لاس ګڼي خو د دوی زړونه یو له بله بېزاره بېل شوي دي. د دوی دا حال له دې امله دی چې دوی بېعقله خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغو خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته ووایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم زه خو الله د عالمیانو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو همدغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او هر څوک دې دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړي دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسې د ټولو هغو عملونو څخه باخبره دی چې تاسې یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغو کسانو په څیر مه کیږئ چې الله یې هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل. همدغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅکله یو شان ته نشي کېدی. همدا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. که مونږ دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تا به لیدلي و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه مونږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته، په پټه او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی، همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته، هغه باچا دی ډیر مقدس، له سره تر پایه سلامتی، یعنی له هر عیب نه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسی، په زور د خپل حکم نافذوونکی او د لویۍ څښتن لویي کوونکی. پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هستونې پلان جوړونکی او د هغه نافذوونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نومونه دي. هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. د الممتحنه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپېتمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که تاسې زما په لاره کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریښی او له کورونو څخه وتلی، نو زما او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ. تاسې له هغوی سره دوستانه اچوئ، په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسې ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی، او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپله تاسې صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسې په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسې په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ، په داسې حال کې چې څه چې تاسې په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ، په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسې نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. د هغو چلن خو دا دی چې که پر تاسې بریالي شي نو له تاسې سره دښمني وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي. هغوی خود دا غواړي چې تاسې د هم په یو ډول کافر شئ. لن
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. د قیامت په ورځ به نه ستاسې خپلوۍ څه په کار درشي، نه ستاسې اولادونه. په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو. موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ای زمونږ پروردګاره مونږ د کافرانو د ازمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زمونږ پروردګاره زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. د همدغو خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي. که له دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې ستایل شوی دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لري نه ده چې الله یو وخت ستاسې او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخښونکی مهربان دی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله تاسې له دې خبرې نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکي خوښوي. إن
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې له کومې خبرې نه تاسې منع کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یې او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي همغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وو هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ. کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی وو هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی وو هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی هغه ستاسې تر منځه فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. او که ستاسې د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسې ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسې وار راشي نو د کومو خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي، یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه یې له بل چا څخه زیږولی وي، او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه، په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ای مؤمنانو هغه خلق دوستان منیسي چې الله ورباندې غضب کړی دی چې له آخرت نه داسې ناامیده دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران ناامیده دي. د اصحاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو شپېتمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده، 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله په پاکۍ یادوي هر هغه څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنانو تاسې ولې هغه څه وایئ چې کوئ نه؟ د الله په وړاندې د ډېر ناوړه حرکت دی چې تاسې هغه څه ووایئ چې کوئ نه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د الله خو هغه خلق خوښ دي چې د هغه په لار کې په داسې شان صف تړلي جنګیږي چې ګواکې هغوی یو محکم کړای شوی دیوال دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. او یاد کړه د موسی هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه تاسې ولې ما ازاروئ په داسې حال کې چې تاسې ښه پوهیږئ چې زه تاسې ته د الله لیږل شوی پیغمبر یم. بیا کله چې هغوی له حق څخه کږېدل غوره کړل نو الله د هغوی زړونه له سمې لارې نه کاږه کړل. الله فاسقانو ته هدایت نه کوي. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. او یاد کړه د مریم د زوی عیسی هغه خبره چې هغه ویلی و چې ای بني اسرائیلو زه تاسې ته د الله لیږل شوی استازی یم، تصدیقونکی یم د هغه تورات چې له ما نه مخکې راغلی موجود دی،
او زیری ورکوونکی هم د یو پیغمبر چې له مانه وروسته به راشي چې د هغه نوم به احمد وي. خو کله چې هغه دوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره کوډې دي. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. خنو اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله د دروغ او بهتانو تړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله په وړاندې د اطاعت سره ښکته کولو بلنه ورکول کیږي. دغسې ظالمانو ته الله سمه لاره نه ښیي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دوی د خلو په پوکیو سره د الله د رڼا مړه کولو غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خوره کړي که څه د کافرانو دا هر څومره بد ایسي هم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماغه ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لیږلی دی تر څو چې هغه دین پر ټولو نورو دینونو برلاسه کړي که د مشرکانو دا هر څومره بد ایسي هم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای مؤمنانو زه وښیم تاسې ته هغه تجارت چې تاسې له دردناک عذاب نه وژغوري. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د الله په لاره کې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړئ. همغه ستاسې لپاره بهتره ده که تاسې پوهیږئ. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله بس تاسې ګناهونه درو بخي او تاسې به هغو باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او د ابدي استوګنې په جنتونو کې به ډېر غوره کورونه درکړي. دا د ستر بریالیتوب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او هغه بل شی چې تاسې غواړئ هغه به هم درکړي. د الله لخوا مرسته او ډیر نږدې په برخه کیدونکی برای. ای پیغمبره مؤمنانو ته د دې زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
ای مؤمنانو د الله مرستندویان شئ لکه څنګه چې عیسی د مریم زوی حوارینو ته ویلي و څوک دی د الله لوري ته په بلنه کې زما ملاتړ او حوارینو ځواب ورکړی و موږ یو د الله مرستندویان په هغه وخت کې د بني اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او همغوی برلاسي شول د جمعې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي پادشاه دی ډیر سپېڅلی دی برلاسی او د حکمت څښتن دی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپله له همغوی نه راپاڅوي چې هغو ته د هغه آیاتونه اوروي د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم او دغه پیغمبر بعثت د هغو نور خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دي یو ځای شوي الله برلاسی او د حکمت څښتن دی ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د هغه فضل دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټی پورته نه کړ د هغو مثال د هغه خره په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي له دې نه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي دغسې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی ته ووایه ای هغو خلکو چې یهودیان شوي یې که تاسې په دې انګېرنه مغرور یې چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسې د الله نازولی نو د مرګ هیله وکړئ که تاسې په خپلې دغې انګېرنې کې رښتونی یې ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين خو دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي د خپلو کړو له عمله چې دوی کړي دي او الله دغه ظالمان ښه پیژني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
كنتم تعملون. دوی ته وویل کوم مرګ نه چې تاسې تښتئ هغه تاسې ته راتلونکی دی بیا به تاسې د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته وښیي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پرېږدئ دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې لمونځ ترسره شي نو په ځمکه کې خواره شئ او د الله فضل ولټوئ او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسې ته فلاح په برخه شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. او کله چې دوی سوداګري او لوبه ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځېدله او تې ولاړ پرېښودلې دوی ته وویل الله سره چې څه دي هغه له لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی. د المنافقون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 43مه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ای پیغمبره کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدي وایو چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبرې. هو الله پوهیږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبرې خو الله شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. دوی خپل قسمونه پر خپل بدو اعمالو سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا هر څه له دې عمله دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافر شول. له دې عمله د دوی په زړونو مهر ولګول شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون.
که دوی ووینې نو د دوی جوسې او ظاهر به ډیر شانداره درته ښکاره شي. که وغږیږي نو ته به یې خبرو ته غوږ ونیسې. خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي. دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. دوی پاخه دښمنان دي. له دوی نه ځان ساتونکی اوسه. خدای دې دوی ووهي. دوی کوم لوري ته اړول کیږي؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشئ تر څو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي، نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډیر غرور سره له راتلو نه ډډه کوي. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره، که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي، د دوی لپاره یو شانته ده. الله به هیڅکله دوی ته بخښنه ونه کړي. الله فاسقانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنې نفقه کول بند کړئ تر څو چې دوی تیت پرک شي، په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو د خزانو مالک الله دی، خو دغه منافقان نه پوهیږي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دوی وایي چې که مونږ بیرته مدینې ته ستانه شو نو باعزته یعنی دوی منافقان به ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځایه وباسي، په داسې حال کې چې عزت خو د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو لپاره دی، خو دغه منافقان نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای مؤمنانو، ستاسې مالونه او اولادونه د تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کومه روزي چې موږ تاسو ته درکړې ده له هغې د خدای په لاره کې لګښت وکړئ، مخکې له دې چې له تاسې نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره، که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه به شم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅکله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. د التغابن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکی سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د همغه بادشاهي ده او د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسې پیدا کړی بیا له تاسې نه څوک کافر دي او څوک مؤمن او الله ټول هغه څه ویني چې تاسې کوئ. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. غزمکه و اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسې صورتونه یې ښکلي جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هغه د ځمکې او اسمانونو له هر شي نه خبر دی. څه چې تاسې پټوئ او څه چې تاسې ښکاره کوئ ټول هغه ته معلوم دي او هغه ان د زړونو په حال پوهیږي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. تاسې ته د هغو خلکو څه خبر نه دی رسېدلی چې له تاسې نه مخکې کفر اختیار کړی او بیا یې د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅاکه. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. د دې عاقبت وړ هغوی ځکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل خو هغوی وویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. هله نو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیازه او خپله په خپل ذات کې استایل شوی دی. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منکرانو له غټې دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګه وروسته هیڅکله بیا راپان نه څول شي. دوی ته ووایه نه زما په پروردګار قسم تاسې به ارومرو راپاڅول شئ بیا به ارومرو درته وښودله شي چې تاسې په دنیا کې څه کړي دي او دا کار د الله لپاره ډیر آسانه دی. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی او پوهیږي تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسې ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسې ټول راغونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغه ګناه ورېژوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به د تل لپاره په هغو کې اوسیږي. همدا ستر بریالیتوب دی. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ هستوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډیر بد استوګن ځای دی. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. هیڅ یو مصیبت هیڅکله نه راځي مګر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ خو که تاسې له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته. له دې امله ایمان راوړونکي دې پر همدې الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ای مؤمنانو ستاسې له میرمنو او ستاسې له اولادونو څخه ځینې ستاسې دښمنان دي له هغو نه ځان اداره کړئ او که تاسې له عفوې او تېرېدنې څخه کار واخلئ او بښنه وکړئ نو الله بخښونکی او رحم لرونکی دی. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه خو یوه ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
له دې عمله تر څو پورې چې ستاسې په وس کې وي له الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لاره کې ولګوئ دا همدا ستاسې لپاره خیر دی څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم که تاسې الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې ته څو چنده زیات درکړي او ستاسې ګناهونه به درو بخي الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی په حاضر او غایب هر شي پوهیږي برلاسی او د حکمت خاوند دی د طلاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 12 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ای پیغمبره کله چې تاسو خلک ښځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت زمانه سمه پوره وشمیرئ او له الله نه وویریږئ چې ستاسې پروردګار دی د عدت په زمانه کې مو تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه باسئ او نه د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکبې شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي ته نه پوهیږې ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسئ چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدي سمه صحیح د الله لپاره ادا کړئ دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا او هغه ته بل داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمانه هم نه رسیږي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی الله د خپل کار پوره کوونکی دی الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او ستاسې له میرمنو څخه چې کومې له حیضه ناامیده شوي وي د هغو په باب که تاسې شکمن شوي یئ نو درته معلومه دي وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیض نه وي راغلی او د حامله ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي. څوک چې له الله نه وویریږي د هغه په کار کې هغه آسانتیا پیدا کوي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله حکم دی چې هغه تاسې ته نازل کړی دی. څوک چې الله نه وویریږي الله به د هغه بدیله هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هغو ته د عدت په زمانه کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړئ چیرته چې تاسې اوسیږئ هر راز ځای چې تاسې ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مه ځوروئ او که هغوی حاملې وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخته لګښت وکړئ تر څو چې د هغو حمل نه وي وضع شوی. بیا که هغوی ستاسې لپاره ماشوم ته تی ورکړی نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړئ او د اجورې معامله په ښه توګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړئ. خو که تاسې د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو ماشوم ته به کومه بله ښځه تی ورکړي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. شتمن دې له خپل شتمنۍ سره سمه نفقه وکړي او چاته چې روزي کمه ورکړل شوي وي هغه دې له همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړی دی. الله چې چاته څومره څه ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي. لرې نه ده چې الله له تنګلاسۍ نه وروسته پراخي هم ور په برخه کړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. څومره د ښارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هغوی د خپلو کړو خوند وڅاک او د هغوی د کار پای سراسر زیان دی. أعد الله لهم عذابا شديدا
فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. نو له الله نه وویریږئ ای د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی. الله تاسې ته یو نصیحت نازل کړی، یو داسې پیغمبر چې تاسې ته د الله ښکاره څرګند هدایت درکوونکي آیتونه اوروي، تر څو چې ایمان راوړونکي او نیک عمله خلک له تیارونه رڼا ته راوباسي. څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسیږي. الله د دغسې انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هغه ذات دی چې آسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم. د هغو په منځ کې حکم نازلیږي. دا تاسې ته د دې لپاره ویل کیږي تر څو چې تاسې وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شي باندې چاپیر دی. د التحریم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 16مه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 12 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیغمبرات ولی هغه شی حراموي چې الله ستا لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې ته د خپلو میرمنو خوښي غواړې؟ الله بخونکی خورا مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله ستاسې لپاره د خپلو قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لاره جوړه کړې ده. الله ستاسې مولا دی او همغه پوه او د حکمت خاوند دی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قال نبأني العليم الخبير. او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه. بیا کله چې هغې میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ، نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو.
نو کله چې پیغمبر هغې ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه نو هغې پوښتنه وکړه تا ته چا د دې خبر درکړ؟ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. که تاسې دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسې زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي او که د پیغمبر پر خلاف تاسې دواړو سره لاس یو کړ نو وپوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټولې پرښتې د هغه ملګري او ملاتړ دي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لري نه ده چې پیغمبر تاسې ټولو میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه ته ستاسې په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسې نه ښې وي ریښتینې مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ویستونکې عبادت کوونکې روژه نیونکې که کونډې وي یا پیغلې. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږي وي چې پر هغه به غصناکې سخت زړه پرښتې معذفې وي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مه وړاندې کوئ تاسې ته خو هماغسې بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ای مؤمنانو الله ته توبه وباسي خالصه توبه کېدای شي چې الله ستاسې بدۍ له تاسې نه ایسته کړي او تاسې داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نه کړي د هغو رڼا به د هغو مخکې او د هغو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ پروردګاره زموږ رڼا زموږ لپاره بشپړه کړه او موږ ته بښنه وکړه ته د هر څه وس واک لرې. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه د هغو استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوه صالحو بندګانو میرمنې وي خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دوه پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نشو خوړلی. دواړو ته وویل شول چې زه د دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ماته نجات راکړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شرمځای ساتنه کړې وه. بیا مونږ په هغې کې له خپل لوري نه روح پوکړ او هغې د خپل پروردګار د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه.